د یخنۍ 15 داسې فروټ کچرې دا تاسو په یخنۍ کې استعمالوي نو ستاسو د وجود هغه طاقت کم ته چې امیونټي ویلی شي کم چې د بیمارو خلاف د انسان په وجود کې جګړه کوي هغه مضبوطوي او هغه ته قوت ورکوي چې په هغه کې د ټول نه اول زموږ سره مالټه ده چې په دې کې زموږ سره ویټامین سي او فایبر موجوده وي فایبر د انسان د هضمې لپاره بهترین چیز دی او ویټامین سي د انسان د سرمنې لپاره بهترین طاقت دی دویم زموږ سره امرود دی چې په دې کې فایبر او انټي اکسیډنټ موجوده وي انټي اکسیډنټ د انسان د وجود نه هغه سیلونه ختموي کوم چې بیماری جوړوي دریم زموږ سره مڼه ده چې په دې کې پایټو نیوټرینز موجوده وي چې دا داسې کیمیکل دي کچره د های بلډ پریشر یېروي یا د شوګر یېروي دا هم ختموي یا کچره د انسان د سترګو صحت یا د سرمنې صحت کمزوري وي نو د دې لپاره دا بهترین فروټ دی څلورم زموږ سره انار دی چې په دې کې هم فایبر موجوده وي یا کچرې یو انسان ته قبض وي نو د هغې دپاره هم بهترین فروټ دی یا کچرې د انسان په رګونو کې هغه غوړوالی وي کم ته چې کولیسټرول ویلی شي هغه هم خپل مقدار ته راولي پنځم زموږ سره املوک دی کم ته چې په اردو کې جاپاني پل هم ویلی شي چې دا هم د انسان د امیونټي دپاره بهترین فروټ دی ځکه چې په دې کې زموږ سره آیرن کیلشیم او فاسفورس موجوده وي همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او د خپل ځان صحت خیال په خپله ساتئ شکریه الله حافظ